السلام علیکم. د نیلم ګل دویم واده د واده کم تقریبات چې هغه په کم ځای کې وشو او واده د چا سره وشو مکمل معلومات هغه درته په دې ویډیو کې شیر کوم. خو ټول نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. داس چل دی چې تاسو به کتلی د یو 2-3 ورځو نه په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې کوم ویډیو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا شیر کیږي او په هغې کې ویلی کیږي چې نیلم ګل بل واده وکړو. تاسو ته به یاد وي چې نیلم ګل یو واده مخکې هم کړی و کوم چې د خپلې خور نادیه ګل لیور و د هغې سره یې واده کړی و. د هغې نه پس د دیو ترمنځ داسې اختلافات راپېښ شو او په هغې کې خبر اخر کار طلاق ته لاړه او نیلم ګل چې دی هغه طلاق ورکړی. اوس چې کوم تصویران ویډیو په سوشل میډیا شیر کیږي تاسو به د ورځ دوه نه نه حالانکه ما خو ډېر زیات وکتې چې آیا دا قصه څه ده نو اخر کار زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا راغلی په سوات کې یو پروګرام ارینج کړی دی په یو هوټل کې او په هغې کې د ډرامې کم شوټینګ چې دی هغه سټارټ دی. نو دا تصویران داسې ښکاري چې دا اغوستې شوي د هغه ډرامې نه دي یعنی د واده څه حقیقت پکې نشته. دا کم خاوند چې ورسره ښکاري نو دا هم د فلمونو یو هیرو غونته کې دی او هغه فلمونه جوړوي. نو په سوشل میډیا ډېره زیات وایرل ما غوښته تاسو سره دی کې حقیقت هغه شریک کم چې په ډرامه کې دا پاټونه شوي دي حالانکه واده څه نشته. دغه لنډه شان ویډیو وه تاسو سره م شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.